طالبان د پاکستان نظامی مخالفینو ته جګړې وطنونه ورانوي، سوله وکړئ ځکه پاکستان نشئ ماتولی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې قراردادي لپاره د دې ډلې مذاکراتي ټیم غړی محمد نبي عمري د پاکستان له وسلوالو مخالفینو چې ظاهراً اشاره یې ټي ټي پي ته غوښتي له مخالفت لاس واخلي او د دغه هیواد له حکومت سره خبرو ته کینی. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې د پاکستان نظامی مخالفینو ته د مشورې په ډول ویلي: ګورئ، جګړې او انقلابونه موږ لیدلي دي. جګړې وطنونه ورانوي، اقتصاد ختموي، کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، نظام تباه کوي. خپلو منځو کې سره جوړ شئ. په داسې حال کې چې تر ټولو طالب مشرانو د افغانستان له تیر حکومت سره له مذاکراتو ډډه کوله او خپلې جګړې ته یې دوام ورکاوه، خو د طالبانو حکومت دغه اوسني چارواکي خپلې دغې وینا کې زیاتوي چې د پاکستان وسلوال مخالفین به هیڅکله بریالي نشي. د هغه په وینا د پاکستان له وسلوالو سره مخالفینو سره ځکه خلک نشته، خو برعکس موږ سره ټول ولس ولاړو او ډوډۍ راکوله. عمري د پاکستان وسلوال مخالفینو ته په اشارې ویلي چې هیڅکله به زموږ په څیر هغه هیواد کې داخله او دفاع وزیران نشئ. غوره دا ده چې مذاکرات وکړئ. ملګرو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.